د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي، نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. خو چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي، په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي، نو هغه به موږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی، او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته. له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ. هغوی له خدای پرته د ښځینه بتانو بندگی کوي. هغوی هغه باغی شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلی و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم، زه به هغوی منحرف کړم، زه به هغوی په هیلو کې واچوم، زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي، او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد. هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي، خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی، نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي، او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونه شي موندلی. او څوک چې ښه عملونه وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې هغه مؤمن وي، نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونه شي. او څوک دی ښه دینداره له هغه چا نه چې الله ته ځان وسپاره او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ، په یوه لاره لوري روان شو، د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي، او د الله علم له هر څه نه چاپیر دی. خلق لتانه د ښځو په باب فتوا غواړي، ووایه الله تاسې ته د هغو په باب فتوا درکوي، او د دې ترڅنګ هغه حکمونه هم در زده کوي چې له پخوا راهیسې تاسې ته په دې کتاب کې اورول کیږي، یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسې د هغو حقوق نه ورکوي او غواړئ چې نکاح ورسره وکړئ، او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسې ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ، او تاسې چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نشي. کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخ اړونې څخه په ویره کې وي، نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ، نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ، نو الله تېرېدونکی او رحم درونکی دی.
خو که میړه اړتینه یو له بله بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بېنیازه کړي. د الله لمن ډیره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د همدې الله دی. له تاسې نه مخکې چې مونږ چاته کتاب ورکړی وو هغو ته مو هم همدا لارښودنه کړې وه او تاسې ته هم اوس همدا لارښودنه کوو چې د خدای له ویرې سره کار وکړئ. خو که تاسې نه منئ نو مې منئ. د اسمانونو او ځمکې د ټولو شیانو څښتن یوازې الله دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا ستاینې مستحق دی. هو د هغو ټولو شیانو چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې همدا الله مالک دی او د کارسازۍ لپاره صرف همغه کافي دی. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او ستاسې پر ځای به نور خلک راولي او هغه په دې پوره برلاسی دی. څوک چې صرف د دنیا د ثواب غوښتونکی وي هغه ته دې دا څرګندوي چې له الله سره د دنیا ثواب هم شته او د آخرت ثواب هم، او الله اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. ای مؤمنان، د عدالت علمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کیږي هم، د معاملې لوری شتمن وي او که بېوزله، الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ. او که تاسې ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. ای مؤمنان، په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې له الله د هغه له فرښتو، د هغه له کتابونو، د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ، نو الله به هیڅکله هغو ته بخښنه نه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښیي. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی. الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخرې ورپورې کیږي هلته مه کښېنئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسې داسې کوئ نو تاسې هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. دا کافران ستا په باب انتظار باسي. که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو رابشي وبه وایي آیا مونږ له تا سره نه وو؟ که د کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا مونږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی. ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولیدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي او خدای ډیر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دی خواته دي نه پوره ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. ای مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي
او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي